د هغې نه بعد سوال دا دی چې کله زه فرض مونځ وکړمه او بیا د هغې نه بعد نفل کومه نو آیا دا مستحب دی چې زه دا ځای بدل کړمه د دې دپاره چې زما دپاره بیا ګویي وکړي دا ځمکه؟ جواب د دې مسلې دا دی چې او دا مستحب طریقه ده چې ته به فرق راولې د فرض مانځه په منځ کې او د نفلي مانځه په منځ کې او غوره فرق راوسته دا دی چې یو سړی د نفلي مونځ او د سنت په کور کې وکړي دا غوره طریقه ده فرض مونځ دې وکړو ذکر او اذکار وکړه او زه خپل ځای ته هلته چې سنت وکړه دا ټول غوره طریقه ده خو که دا نه وي نو بیا په خبرو سره هم فرق راتلی شي دغه شان ذکر او اذکار دې وکړو کافي ټایم ناست او دغه شان دا ځای بدلول که حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې معاویه دا حدیث دی وی رسول صلی الله علیه وسلم ته دا امر کړی چې کله تاسو مونځ کوئ نو بل مونځ ورسره تړئ مه یعنې وصل کوي ورسره مه تر دې چې یا خو تاسو د جومات نه یې وتې او یا هم خبرې نه یې کړي بیا صحیح ده دغه شان په بل حدیث کې راځي د ابو هريره روایت دی امام ابو داود رحمه الله راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم ایعجز احدکم اذا صلى ان يتقدم او يتاخر او عن يمينه او عن شماله په تاسو کې یو سړی دومره ویني شي کولی چې فرض مونځ وکړي او د هغې نه بعد سنت کوي یا دې مخې ته شي یا دې شاته شي یا دې خې ته شي یا دې ګس ته شي دا حکمت خو معلوم شو چې په دې مونځونو کې فرق راشي بهر نه څوک راشي او د جومات ولا د خپل هم پته ولګي چې دې چې اوس دا کم مونځ کوي دا نفل فرض نه دی بلکې دا سنت دی یا نفل دی بهر نه چې څوک راشي ته هم پته لګي او شریعت دا طریقه ده چې د عبادتونو په منځ کې فرق راولي تاسو خیال کړی وړي کې اختر منځلی چې ځې نو سنت طریقه سره د هغې نه مخکې به څه کې کجوره به خورې دا د دې لپاره چې فرق راشي چې څوک دا ګمان ونه کړي چې د اوس هم روژه ده نو کجوره وخوره بیا ځه دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي د رمضان د میاشتې نه مخکې ورځ دوه د شکیانې روژې به نه نیسئ د دې لپاره چې فرق راشي چې دا وخت لري دغه عبادت نه دی صبر هغه د هغه ځای نه شروع کېږي نو د شریعت طریقه ده او یو حکمت پکې علما دا ذکر کوي چې څومره ستا دا ځایونه بدل شي نو دا ځمکه به د قیامت په ورځ ګواهي ورکوي او دلیل په هغې باندې دا دی یومئذ تحدث اخبارها والله اعلم. اتم سوال دا دی وایي چې دا بعض کلاړیان په کرکټ کې یا په فوټبال کې چې کله کرکټ خو کې یا ګولونه مولونه ډیرو کې فوټبال کې نو بیا سجده لګوي دا جایز دی او که نه؟ جواب وبالله توفیق هغه ده چې نن سبا چې را کومې لوبې کېږي د کرکټ د فوټبال والیبال چې سب بلا ده د ټول له لعب پالتو کار دی او په غالبنو کې دننه حرام کار کېږي دې کې خو څه شک نشته لکه عورت ښکاره کېده د زنانو تصویران سندرې کنځلې بدې ردې پیسې پې خوړه ظلم کول او قسمه قسم کارونه په دې نن سبا په لوبو کې دننه کېږي چې هغه په چا باندې پټ نه دي نو یو خو سړی لګیا په حرام کار کې زه دا نه یم چې لوبې بنیاد حرام دی ما خبره ده وکړه چې نن سبا چې رقمې لوبې کېږي اوس کېدای شي فوټبال حرام شي دی او حرام کار دی راسه خو فوټبال بنیاد حرام نه دی یو سړی سهار کې راووتو ملګري ورسره دي او ځي کې ځان له منډه وایي بال ورسره دی په لته باندې اخو دی خو کوي دی هېڅ خبره نه چې د شریعت نه پې نه منع کېږي حرام کار پکې نه کېږي هېڅ خبره نه کوي دی بدن ورسره ښه کېږي حساب یې زیات شي خو د نن سبا چې کلاړیانو دا کم جنګي اغوستي دا دې زنګنانو نه بری عورت ښکاره کېږي جنکۍ ناستي په دې کرسو باندې د هغو تصویران بار بار خویه کېږي سندرې پکې لګېدلي نور پکې هم د حرام کارونه کېږي نو د دې دلاسه دا لوبه حرامېږي اگر که د لوبې هغه بنیاد حرام نه وي نو په دې مسله باندې ځان پوه کړي چې نه چې بهر څوک وځي او بیا وایي چې ده فتوا ورکړه چې یو لوبه هم جایز نه ده یو سړی چې دا لوبې کوي کرکټ دی یا والیبال دی یا فوټبال دی او حرام پکې دننه نه وي او د الله د دین نه منع کېږي او د الله د شریعت نه منع کېږي عبادتونه یې نه خرابېږي نو بیا هېڅ خبره نه کولی شي خو دا نن سبا چې کم کېږي موږ د دې خبره کوو نو په دې کې بیا ګول کول یا په دې کې چکې او چوکۍ ډېرې لګول او یا په دې کې کلاړیان اوټ کول دا څه داسې نعمت نه دی چې د دې دپاره ته سجده ولګې
سجده شکر خو د یو غټ نعمت دپاره کیږي دا اوس تا ګول کو داسې ناشنا نعمت ته چې ته دې دپاره سجده لګې نه دا پکار دا ده چې د دین چې کوم شاعر دي کمې نښې دي هغه د دې ځایونو نه بچ وساتلی شي بل دې ته پکې نه ګوري چې ګوره قبله کوم طرف ته ده او دې ته پکې نه ګوري چې دې اودس شتي او که نشتي او دې ته پکې نه ګوري چې دې پکې وایي څه خو بس یو وایي خو خلکو ته چې وایي زموږ دا طریقه ده موږ سجده ورکړو موږ خوشحاله شو او د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې لوبې شوي دي مقابلې شوي د صحابو په منځ کې خو په یو ځای کې هم دا نه دي ثابت چې چا پکې چې ته ګټلې ده هغه به یې سجده لګولې ده حالانکې د هغو هغه لوبې خو بلکل سوچه پاکې لوبې وي پای کې د سره حرام یو بل سره منډه به واله یا سونه به ځغلول یا غشي به ویشتو یا د لامبلو مقابلې به کول چې لامبو به څنګه څوک به تیز ځي بلکل صفا لوبې وي د هغوی د حرام خو بیا هم هغوی چې د سجده شکر په دغه ځای کې نه دی کړی والله اعلم نهم سوال هغه دا دی او دا ښکلی سوال دی چې دا بعض خلک دا وایي چې تو سره څه خبره کوي چې دا کار داسې وشو داسې وشو دا ټوله لوبه د تقدیر ده نو دا ټکی ویل جایز دی او که نه الجواب بالله التوفیق هغه ده چې دا ټکی او دا خبره لوبه د تقدیر او گیم د تقدیر دا کفر دی چې کله دا سړی قصدن عمدن وایي او دې ته خبرې ډېره د یېرې خبره او دا ګورې ډېرو ښکلی سوال کړی داسې وایي لوبه ټوله وایي د څه ده د تقدیر ده ولې د لوبې نسبت ته الله ته وکړو ځکه چې تقدیر لیکلی الله سبحانه وتعالی دی په دې باندې خو اتفاق ده زموږ عقیده ده د مسلمانانو چې الله سبحانه وتعالی تقدیر لیکلی انا کل شیء خلقناه بقدر وبل ذکر الله وخلق كل شيء فقدره تقديرا وبل ذكر الله يسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وفي صحيح مسلم كده حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة فانزوز زر کاله د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې الله سبحانه وتعالی تقدیر لیکلی نو دا تقدیر د الله فعل دی کار د چا دی د الله دی نو مطلب دی چې ته د الله دی کار ته